امیر خان متقي ته څنګه افغانان سخت غوسه شوي دي؟ هغه د ډیورنډ کرښې په اړه تازه څه ویلي دي؟ جزئیات یې په ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له دې کبله د خلکو غوسې او توندې غبرګونونو سره مخ شوی دی چې ولې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ګڼلې ده. منتقدینو په ټولنیزو شبکو کې د متقي د اړوندو خبرو ویډیو هم خپره کړې ده او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه طالب وزیر یا د څرګندونې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سفر پر مهال په ارګ کې نوموړي سره د یو ګډ ویډیویي پیغام پر مهال کړی دی. افغان ژورنالیست میرویس ستانکزي پر خپله ټویټر پاڼه د متقي د دغو څرګندونو ویډیو خپره کړې او اعتراض یې پرې کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې هیله مجتبی طالبانو ته په خطاب کې لیکلي په داسې پروپاګنډه ضد او نقیض او بېځایه خبرو ولاکه ښه حکومتداري وشي. طالبانو بیا په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني، خو منتقدین یې وایي چې طالبان په دې خبرو افغانان غولوي او په رسمي مجلسونو کې د متقي په شان پاکستاني ملاتړو ته تابع دي. کابل ته د پاکستاني پلاوي وروستی سفر له نورو غبرګونونو سره هم مخامخ شوی دی. د پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي دي چې د پاکستاني یو رسمي پلاوي په لومړي ځل د طالبانو په همدې واکمنۍ کې له ویزې پرته افغانستان ته سفر وکړ. هغه افغانستان د پاکستان لخوا اشغال شوی وباله او ټینګار یې وکړ چې دغه هیواد د پاکستان له خولې څخه ډیره لویه مړۍ ده او پاکستان به یې هضم نه کړای شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.